سلام و وقتتان بخیر. به خبر ساعت 2 از یک خوش آمدید. وزیر صحت هند با وزیر صحت عامه افغانستان دیدار کرده و بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به ویژه تأمین درازمدت دوا تاکید کرده است. در این دیدار داروهای ضد سرطان و واکسین‌های به گونه نمادین تحویل شد و هند از ارسال یک محموله بزرگتر شامل دوا، واکسین و دستگاه سیتی اسکن به افغانستان خبر داده است. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي هند هیواد ته د خپل رسمي سفر په جریان کې د نور لیدنو ترڅنګ د دغه هیواد د درملیزو فابریکو، صادروونکو شرکتونو او دودیزو درملو اتحادیو له مسؤلینو سره لیدنه ترسره کړه. په دغه لیدنه کې افغانستان ته پر معیاري درملو راواردولو د قیمت او کیفیت برخې ته ځانګړې پاملرنې په داخل د افغانستان کې پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو باندې خبرې ترسره شوې. د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي د افغانستان لپاره د درملو پر اړتیا او د ضرورت پوره کولو اړوند مفصلې خبرې وکړې. ښاغلي وزیر پانګوال وهڅول چې داخل د افغانستان کې د درملو په تولید کې کار وکړي. همدارنګه ښاغلي وزیر وویل اوس مهال افغانستان د درملو په برخه کې کافي ځایونو ته لاسرسی لري، خو د هر څه لومړیتوب یې په کم قیمت د باکیفیته درملو په بازار کې شتون او د خلکو لاسرسی دی. بل لور د هند هیواد د درملیزو اتحادیو مسؤلینو خوښي وښوده چې په داخل د افغانستان کې د پانګونې لپاره فرصتونه برابر شوي. نوموړو د درملو د کیفیت او قیمت برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي ته ډاډ ورکړ او د دوی په وینا چې په اوس وخت کې د افغانستان مارکیټ به هیڅ د کمی سره مخ نشي او دوی هر ډول همکارۍ ته آماده دي. نوموړو همدارنګه ویل چې د افغانستان سره د مرستې لپاره به کوشش دا وکړي چې کوم قیمتونه چې اوس ټاکل شوي دي هغه څخه به هم قیمتونه راکم کړي او د افغانستان د ولس سره به هر ډول همکاري وکړي. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی پایداری نظام کنونی افغانستان را وابسته به حمایت مردم از امارات اسلامی دانسته است. آقای مجاهد تصریح کرده که در صورت بقای امارات اسلامی افغانستان میتواند هم سطح کشورهای جهان شود و گام‌های مهم نیز در این راستا برداشته شده است. مقام‌های بلندپایه امارات اسلامی همواره با قرار گرفتن پشت تریبیون‌ها بر حفظ وحدت، خدمتگزاری به مردم، پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و تأمین امنیت سرتاسری در کشور سخن زدند. به تازگی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی در یک مراسم دستاربندی در کندهار گفته که پایداری امارات اسلامی مشروط به پشتیبانی مردم از این نظام است. آقای مجاهد تصریح کرده که در صورت بقای امارات اسلامی افغانستان میتواند هم سطح کشورهای جهان شود و گام‌های مهم نیز در این راستا برداشته شده است. وی با اشاره به اهمیت وحدت میان مردم افزوده که مردم باید از مدرسه ها، مکتب ها و نظام کنونی افغانستان پشتیبانی کنند. که الله جل جلاله دی نظام ته بقا ورکي ان شاء الله تعالی چې هم په علمي میدان کې موږ او تاسو د نړۍ په سطح یو سیال هیواد یو، هم په اقتصادي برخه کې موږ تاسو په سیمه کې د یو سیال هیواد په توګه راڅرګندېږو او په دې برخه کې کوټلي ګامونه دي پورته کېږي روان دي. نو د دې نظام دوام استحکام دا ستاسو په ملاتړ باندې کېږي. در سوی دیگر ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی امارات اسلامی در مراسم در مدرسه مرکزی جهادی در کابل گفته که مدرسه های دینی، مسجدها، مرکزهای بنیادی اصلاح جامعه، وحدت و حفظ ارزش های اسلامی هستند و مردم باید پیوند خود را با این مرکزها مستحکم تر سازند. وی همچنان افزوده که دشمنان امارات اسلامی بر ضد این نظام و مسئولان آن تبلیغات منفی می کنند و تلاش می کنند تا میان مردم بی‌اعتمادی فکری به وجود آورند. نو هر کله چې موږ ته علما متوجه شي، زموږ هدایت ته متوجه شي، زموږ غلطۍ ته متوجه شي، موږ ته توصیه وکړي، الله جل جلاله به موږ د دې په توسط باندې د ورسای. دوري مختار کې تاسو دا عبارت لیدلې دي قدرمنو شیخ کرامو، لولا العلماء لهلك الامراء. کچېرې علما نه وای دا امرا به هلاک وای. د ظلم مخه ستاسو په توسط نیول کېږي. موږ چې شفقت پر ولس باندې کوو دا هدایت ستاسو په توسط کېږي. عدالت چې په مځکه کې نابسېږي ستاسو په توسط کېږي. نو د الله په خاطر باندې موږ ته متوجه سئ او دوهم طرف ملت ته متوجه سئ. دا مسلمان ملت په 20 کلن جهاد کې ډېرې قرباني ورکړې، ډېرې ستړیاوې یوړې، ښه حمایه د جهاد یې وکړه. اوس داسې پېښه نه سي خدای مکړه ته چې د ملت او یا د دې نظام د مسؤلینو په مابین کې دا محبت او اخلاص په 20 کاله کې جریان کې درلودي، دا د مابین لاړ نشي. ملت ته هم دا خبره ورسوي د دې نظام اهمیت، د دې مسؤلینو شان او د اسلامي نظام قدر او عزت، د اسلامي امیر بیان، د اطاعت بیان، دا هغه څه چې د ملت ته اړتیا لري.
ستاسې قدرمنو شیوخو په توسط باندې کېدلی شي چې د ملت او د امارت په مابین کې دغه پیاوړی تعلق چې اوس موجود دی الله جل جلاله یې همداسې وساتي او نور پسې قوي شي. وزیر تحصیلات عالی کشور در بخش دیگر سخنانش گفته که اصلاح جامعه به وسیله عالمان انجام می شود و نقش عالمان دینی در ثبات و اصلاح اجتماعی از ارزش بنیادی برخوردار است. وی همچنان تصریح کرده که عالمان در تقویت اعتماد میان مردم و نظام مسئولیت مهمی دارند و باید وظیفه خود را به اصلاح طلبی، خیرخواهی و اخلاص انجام دهند. د یوې خوا څخه عقیده درته تخریبوي، د بلې خوا څخه مذهب درته تخریبوي، د بلې خوا اسلامي نظام درته تخریبوي، د بلې خوا علما درته تخریبوي، پر علماو دې بې اعتماده کوي. نو خپل ایمان دې وساته، خپل عقیده دې وساته او خپل اخلاق دې وساته. کوشش وکړه د دې کفرو ظلمو د دې پوشو تبلیغاتو څخه متاثر نه سي. دا منافقان، دا د اسلام دشمنان، دا کوشش هڅه روانه ده. بې اعتمادي د اختلاف کوشش تاسو خپل ایمانونه وساتئ. ایمانونه څنګه ساتل کیږي؟ د مساجد سره تعلق وساتئ، د مدارس سره تعلق وساتئ، د علماو سره تعلق وساتئ. هغه څوک چې الله یې ستا دشمن بولي دغه خبرې ته په زړه کې ځای مه ورکوه. الله جل جلاله به د ایمان محفوظ کړي، اخلاق به دې محفوظ وي، عقیده به دې محفوظ وي. دا اسلامي نظام الله پاک راکړی دی، په وحدت او په اتباع کې ساتلی شي. موږ به ستاسې خادمان یو، تاسې به د خپل مشران بولئ، اطاعت به یې کوئ. الله جل جلاله به د نظام ته بقا و دوام ورکوي. این در حال است که روز گذشته شیخ بطالله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در یک سمینار اصلاحی 3 روزه در کندهار با تاکید بر اختلاف نکردن گفته بود که برای تقویت نظام باید تمام امور مطابق اصول شریعت پیش برده شود و وحدت میان مردم و مسئولان حفظ شود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که در پی حمله مسلحانه به یک معدن در روستای آتوسو دست کم 12 تن کشته، 5 تن زخمی و 3 تن دیگر ربوده شدند. رئیس انجمن جوانان بروم گفته است که شبه نظامیان فلانی شب سه‌شنبه این حمله را انجام دادند. در همین حال سخنگوی پلیس ایالت از آغاز تحقیقات خبر داده و تاکید کرده است که این رویداد چند روز پس از کشته شدن 4 کودک در روستای همجوار رخ داده است. مسئولان فرماندهی امنی ولایت بغلان میگویند که آمریت پاسپورت این فرماندهی در جریان 2 ربیع سال روان بیش از 7000 جلد پاسپورت را به شهروندان این ولایت توزیع کرده است. به گفته آنان در این مدت بیش از 42 میلیون افغانی عواید از توزیع پاسپورت به خزانه حکومت وارد شده و روند توزیع پاسپورت به گونه حضوری و آنلاین به صورت منظم جریان دارد. مسئولان فرماندهی امنی ولایت بغلان میگویند که آمریت پاسپورت این فرماندهی در جریان 2 ربیع سال روان بیش از 7000 جلد پاسپورت را به شهروندان این ولایت توزیع کرده است. این اقدام در راستای پاسخگویی به افزایش نیاز مردم به اسناد سفر صورت گرفته است. به گفته مسئولان در این مدت بیش از 42 میلیون افغانی عواید از توزیع پاسپورت به خزانه حکومت وارد شده است. رقمی که نشان دهنده بهبود روند کاری و افزایش ظرفیت خدمت رسانی در این بخش می باشد. در 2 ربع گذشته سال جاری بیشتر از 7000 جلد پاسپورت را برای شهروندان مقیم ولایت بغلان توزیع کرده که الحمدلله بیشتر از 42 میلیون افغانی وارث بانک دولت گردیده است. مسئولان فرماندهی امنی ولایت بغلان ایجاد شفافیت، نظم اداری، کاهش ازدحام و تسریع روند کاری را از اولویت‌های اساسی آمریت پاسپورت عنوان می‌کنند. آنان تاکید دارند که روند توزیع پاسپورت به گونه حضوری و آنلاین به صورت منظم ادامه دارد و تلاش می‌شود متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پاسپورت دسترسی پیدا کنند. از طریق آنلاین میتونه که به 1 روز یا 2 روز پاسپورت بگیره و این موضوع خیلی شفاف است. دوم، برای مریضا، برای کسایی که ضرورت دارن پاسپورت به اسرع وقت در 1 روز 2 روز کارش تمام میشه. سوم، همه کارمندای ما 24 ساعت در خدمت شهروندان ما می باشد. با این حال شمار از کسانی که برای دریافت پاسپورت به این آمریت مراجعه کردند از بهبود روند خدمت رسانی ابراز رضایت کرده و میگویند که نسبت به سالهای گذشته همکنون خدمات به وقت معین و بدون هیچ نوع سرگردانی انجام می شود. به آمریت پاسپورت ولایت بغلان لله الحمد
به این وقتها که همه شهروندان ما میآید کارشان بسیار به سهولت و به خوبی پیش می رود و آمریت پاسپورت ولایت بغلان کوشش همی است که برای همشهریان ما زمینه را مساوی می سازد و به زمینه وقت برایشان همه چیز را معین می سازد. الحمدلله کار بسیار خوب پیش میره و اونایی کسایی که توصیه میکنید نوبت نیست فلان و گروبان رقم الحمدلله بسیار به سادگی پیش میره، بسیار به سادگی ما را نوبت بده، بسیار به سادگی امضا میشه. این در حال است که مسئولان آمریت پاسپورت ولایت بغلان تاکید دارند که با گسترش خدمات آنلاین، افزایش ظرفیت کاری و بهبود روندهای اداری، تلاش‌ها برای ارائه خدمات با کیفیت تر و به بهترین نحو با دقت و توجه به نیازهای شهروندان ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که روسیه در حال آماده سازی برای آغاز سال تازه از جنگ علیه اوکراین در سال 2026 است. او گفته است که کیف سیگنال های جدید از مسکو دریافت کرده که نشان دهنده قصد ادامه جنگ است. این اظهارات در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین مطرح شده که تاکید کرده روسیه به اهداف خود در جنگ دست خواهد یافت. زلنسکی از شرکای بین‌المللی به ویژه امریکا خواسته به این مواضع واکنش نشان دهند، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ همچنان ادامه دارد. پایان مهمترین ها این ساعت. خبر از یک. وقتتان خوش. خدا نگهدار.